قیامت په ورځ به اول د وارې جهنم ته درې کسان ځي. حدیث کې راځي درې کسان. اول د وارې به عالم راکش راځه تا چیش کړي وو ای لما علم کړی وو ستا بندګان ته مې رسولی وو هغوی ته مې هر څه کړي مدرسې مې خلاصې کړې وې دا مې کړي. الله وایي درواغجنه درواغ وایه زما دپاره دې نه وه کړې د نامه دپاره دې کړي ما په دنیا کې تا ته علم نوم درکړي ځه جهنم ته. بیا به سخي رامخته سي سخي ته به وایي چیش دې کړي وه وایي الله زه خو دومره سخي ومه چا چې څوک چې به مسکین و هغه ته به مې د غوړو ډبې ورکولې اوړه به مې ورکوله قسمه قسم شیان به مې ورکوله د هغه د کور غله به مې ورکوله. د الله رسول وایي درواغجنه درواغ وایه زما دپاره دې نه دي کړي تا د نامه دپاره کړې وه ما په دنیا کې د سخي نوم تا ته در کړی و ځه جهنم ته ځه. بیا د هغه وروسته به شهید راسي دا د شهادت سلسله ډېر نازکه ده. شهید به رامخته سي څه دې کړي وه ای الله ستا د قرآن د حفاظت دپاره ستا د اعلای کلمت الله د حفاظت دپاره ستا د نبي د ناموس د حفاظت دپاره د دین د حفاظت دپاره د خپل عزت د ابرو د حفاظت دپاره مې خپل سر قربان کړي دا دې وینې رانه بهېږي. د الله جل جلاله به ورته وفرمایي درواغجنه درواغ وایه تا خو د بهادرۍ لپاره کړی چې خلک ما ته شجاع او بهادر وایي ما هغه لقب درکړي په دنیا کې ځه جهنم ته. بل ځای کې بیا د الله رسول څه فرمایي وایي یو کس به رامخته سي د الله رسول صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله حساب ته مخته به راسي عملنامه به وګوري په عملنامه کې به لیکلي چې یو غر د سونې خیرات کړی. دی به وایي د ځان سره دا سوچ کیدای شي الله جل جلاله زما سره خدا نخسته ګپه کوي الله خو د ګپ څخه منزه دی. هغه وایي څه شي وو هغه الله جل جلاله ورته وایي تا د حلال نفقې څخه یوه خرما خیرات کړل د هغې تربیت ما کوئ اوس د یوه غره په شان سول ما دومرې ستا څه قبوله کړله که تا چې یو غر خیرات کړي ځه د الله په لار کې ځه جنت ته ځه. یو خوا ته وګوره بل خوا ته وګوره صدقات او خیرات دومره ثوابونه لري په ریا او په نامه باندې داسې له منځه وړل کېږي د خدای دپاره هر عمل د الله دپاره. اتقوا الله حق تقاته د الله جل جلاله څخه حق وویرېږه د الله دپاره هر کار کوه. زموږ د ترغیب او ترهیب روایت دی اوله زموږ په سبق کې ویل نبي علیه السلام فرمایي که څوک په لمانځه ولاړو عام حالت کې ولاړو لیکن یو څوک راغلی ده ته وکتل د په لمانځه کې خشوع او خضوع نوره زیاته کړه ارام ودرېدی فقد اشرک دا شرک وکړي د الله رسول فقد اشرک د الله رسول وایي دې کس شرک وکړي شرک وکړي. ولې یو خو د الله لپاره کوي بنده هم د الله سره شریک کړي څه عاجزي نوره ور زیاته کړل بنده او الله په عبادت کې سره شریک کړي دا سړی شرک وکړي. عملي عمل دی که نه هر عمل د خدای دپاره د ریا د نامه دپاره نه. یو چا ته دې خیرات کړي خدای دې په ریا کې نه راولي یا بل ورځ مې پلاک کې د دومره شرک دا هم ورسره یاد کړي خدای دې په ریا کې نه راولي څه خدای په ریا کې نه خدای دې ریا دې وکړه کړه خدای دې د نامه په ځای کې نه راولي خدای دې د ریا په ځای کې نه راولي دی مې وکړ دی مې نه وکړ. حال دا دی چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي داسې خیرات او صدقه د الله په لار کې وکړه چې ستا چپه لاس ورباندې خبر نه سي ستا چپه لاس ورباندې خبر نه دا چې ته په مجلسو کې ناست یې ولا بله ورځ دی هغه کورنۍ مسکین او ما یې لوډ بوټي ورشوه کړ لاړ تباه برباد.